د ځواني د دورې د عبادت په اړه که څومره درته ووایم کمه ده، خو همدومره درته وایم د هر چا چې د ژوند پیل ښه نه وي د هغې پای به روښان نه وي. هغه ځوان چې زړه یې له جومات سره تړلی وي، له ناروا ځان ساتي، نامحرمو ښځو ته له کتلو ډډه کوي، علم کوي، تل نیک عملونه کوي، خپلې سترګې، لاسونه، غوږونه او د بدن نور غړي له ناروا ساتي، د دوی پایله روښانه ده. الله تعالی ته لوی منزلت لري. هر څوک چې ښه عمل وکړي، که هغه میرمن وي یا نارینه وي، خو په دې شرط چې مؤمن وي، د دوی لپاره به موږ ژوند سپېڅلی کړو، یو سپېڅلی ژوند به په دوی وکړو او په پای کې به آخرت کې دوی ته نیک اجرونه او ډیر لوی اجرونه ورکړو په هغه څه باندې چې دوی ترسره کړي دي. د ګناه د پرېښودو او د نیکو عملونو د ترسره کولو لپاره که په قرآن کریم کې همدا یو آیات وایي، بس و چې زړه پرې ډاډه کړئ. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا هغه کسان چې ګناه کوي داسې انګیري چې دوی به له هغو کسانو سره چې نیک عملونه کوي موږ برابروو؟ د دوی مرګ او ژوند به یو شان وي؟ ډیره بده فیصله ده چې دوی کوي. هیڅکله داسې ګمان مه کوئ هغه کسان چې ګناه کوي له هغو کسانو سره برابر دي چې دوی نیک عملونه کوي. الله تعالی ته د دوی مقامونه ډیر متفاوت دي. ځمکه او اسمان فرق لري. په الله تعالی درته قسم کوم ټریلیونونه وارې یقیني خبره ده د دې دنیا له منځه تګ الله تعالی ته تر دې ډیر اسانه دی چې خپله وعده دې پوره نه کړي. په دې معنی چې الله تعالی هرومرو خپله وعده پوره کوي. ډاډه اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.